بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 15 سپارې 15 درس دی او د سورة الکهف چې 18 سوره ده، 40 نه تر 40 آیت ورسره ولولئ چې په ترجمې بهتره پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وهو يحاوره او هغه خبرې ورسره کولې ان تبید چې له منځه به ولاړ شي. انا اقل منك ما لګ لتانا حسبانا مفهومی دی چې عذاب یا تندر. زلقا خویا. حشیما وچکلکا. تذروه مفهومی دی چې الوزویه. وخیر املا او غردی لهیلی. بارزتن مفهوم د اخکارا یا صاف میدان. فلم نغادر مفهوم د چې نو نو پریږدو منګ. امید ده درس مو زده شوی. د دې لپاره چې بهتره په پوه شئ نو حتما ورسره آیتونه مکمل ولولئ. الله مو مل شه.